ګراني که د هر شي وي هغه زغمل کیدی سي سړی زغملی سي غوښه د ګرانه ده نه بې خوري سړی مګر یوه ګراني داسې ده چې که هغه په ټولنه کې راسي د هغه سره هېڅ ګزاره نسي کیدی او هغه ده د اوړو ګراني ځکه چې غریب وي او که پیسې والا وي د هغو ضرورت دی اوړه به هغه خامخا رانیسي نو ملګرو خبره دا ده چې زه هغه ګران فروشانو ته هغه فلور نیک بابا نیک مائی دے خدا کے راہ میں نیک بابا نیک ماہو دے خدا کے راہ میں دا پازه خو دې هغه ده غوږونه هم د شناخته شناخته دي سر دې هم هغه شکېدلی سر دی یاره ته شمالو ماما نه خدای ته وګوره دا دې څه ټینډې راخستی دی خیرات غواړې شرم وکړه سیال سړی نوم دې ملک شمال خان عرف شمال آباد او تا دې څه دنده شروع کړې ده فکر دې شروع کړی دی نیک بابا نیک مائی دے خدا کے راہ میں دا واخلئ ځئ ولاړ شئ غایب شئ مه مې شرموئ 500 روپۍ یاره په دا مفلسي کې یو 500 روپۍ خیرات ستاسو تعارف زه د وړو د میل مالک یم د وړو کاروبار کوم ته ونه څه زوی د وړو د میل مالک یې ته لا ژوندی یې پرېږده باچا زما ته به لاس شمالو ماما ته دلته کښېنه ته دلته کښېنه یې واري دا خشم پرېږده کښېنه ته هم کښېنه هلک اوس دې د پښو لاندې کوي راڅه وژني دي د پلور میل مالک یاره ته ما اورې لکه قسم ده لکه تایزي چې خرګوش نیسي دغسې په خوله کې نه نیسم یاره خدای ته وګوره خدای ته وګوره دا نن زموږ د پروګرام میمانې خصوصي دی یاره د خواشي د کوره را روان دی دغه د واده کوټ په غاړه کړی دی خانه دې ور خراب کړه تا ګرد عزت دې د سیالانو مخ ته ور ختم کړي تا به محترم ځین جوړ کړی ولا چې دې محترم شلغم جوړ کړم له تا باندې جوړ کړه ته ما اورې لکه یو مک کوه شمالو اکا شمالو اکا مرې یو خو وږی یې خوارکی بیا به د بلډ پریشر راشي دلته به پروت یې پور څوک به یې د پور ته هم نه دا بل ملنګ ورسره دی د رکشې کرایه نسته ورسره څوک به دې بیایي کور ته لږ خبره په ارامه باندې وکړه که نه Oh my God! ما کړي څه دي کاکا؟ وای ما کړي څه دي سله چې در مړه کړې به دې نه بولې ظالم امان الله خان وم سیال سړی وم په کلي کې ملک شمال خان وم ما پېژندلی و بېروزګاري او بېکاري شمالو راسه جوړ کړي دغه د وړو غلو دغه ظالمانو د شمالو څه شمایله راسه جوړ کړي ګوره سیټ صاحب زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې دا اوړه خو واقعي ډېر ګران سو خلک په ډوډۍ پورې اریان دي دا ولې سرکار غنم ګران کړم نو زه خو به وړه خامخا ګرانوم ورور امان الله خان ته ما اورې لکه زه به یې نرخ ور معلوم کړم په ژوند باندې شمال خان ومه د مرګه بعد به غازي شمال خان سمه ته ما اورې لکه مکو په ده باندې غذا نه کېږي دا په یوه کاته کې ولاکه حساب شي نه به شهید سي نه به غازي چې د غیبه در دنیا تېر شپږ ګونې غنم یې اوس هم په نس کې دي دا خو به راځي